علیکم. د قرآن او تجوید د زده کړې 5م درس ته ښه راغلاست. په 4م درس کې مو د قلقلي توري بیان کړل، هغه توري چې د ادا کولو په وخت کې به یې په مخرج کې ټکان راسلو، یعنې قاف، طا، با، جیم او دال چې د قلقلي توري وو. که چیرې موږ دغه توري ادا کول په قرآن کریم کې، یعنې دغه توري په هغه وخت کې چې ساکن به وو، یعنې هر وخت به موږ ټکان نه ورکول په مخرج کې، په هغه وخت کې چې ساکن به وو یا به موږ ساکن کول، په هغه وخت کې به موږ دغه تورو ته ټکان ورکولو. وروسته له هغې څخه مو مشدد میم او نون وویل، یعنې که چیرې په قرآن کریم کې د نون توری راشي یا د میم توری راشي او شد ولري، هلته به مو غنه کوله. وروسته له هغې څخه مو د میم حکمونه بیان کړل چې میم به ساکن وو، موږ به 3 حالتونه لرل، یا به مو اخفا کوله، یا به مو ادغام کولو او یا به مو اظهار کولو، چې دا ټول مو بیان کړل. په ننني درس کې غواړم تاسو ته د ساکن، نون او تنوین حکمونه بیان کړم. یعنې که چیرې په قرآن کریم کې نون راشي او ساکن وي او یا تنوین راشي، یعنې 2 زورونه، 2 زیرونه او 2 پیکونه، موږ باید کوم حالتونه اختیار کړو. دا مسایل نن په ویډیو کې تاسو ته څېړم، له موږ سره پاتې شئ. لومړی راځم دې ته چې ساکن نون یا تنوین څه ته ویل کېږي. یعنې ساکن نون هم تاسو ته بیانوم او تنوین هم تاسو ته بیانوم. ساکن نون هغه نون ته وایي چې حرکتونه ونه لري، یعنې زوار، زیر او پیښ ونه لري، یا د کلمې په پای کې راځي او یا یې هم په منځ کې راځي. لکه د من په کلمه کې نون ساکن دی، مخکې د هغې څخه زوار راغلی دی، یا د انزله په کلمه کې نون ساکن دی او د هغې څخه مخکې حمزه راغلې ده او هغه زوار لري. دې ته ساکن نون ویل کېږي. که چیرې په قرآن کریم کې دا ډول ساکن نونونه راشي، نو موږ باید کوم حالتونه اختیار کړو. راځم دې ته چې تنوین څه ته وایي. تنوین په لغت کې آواز ته وایي او په اصطلاح کې هغه ساکن نون دی چې یوازې د نون یا فعل په پای کې راځي، خو لیکل کېږي نه، او پر ځای یې د 2 زوارونو، 2 زیرونو او 2 پیکونو نښانې کارول کېږي. لکه د حمزه 2 زوار ان په کلمه کې چیرې تاسو پام وکړئ، حمزه 2 زورونه لري. که چیرې موږ دا تلفظ کړو، داسې وایو چې حمزه 2 زور ان، غږ ان راځي، اما نون لیکل کېږي نه، نون په ځای 2 زورونه لري. یا هم غفورون، په غفورون کلمه کې را 2 پیښونه لري، اما تلفظ یې د نون په څېر کېږي. تاسو پام وکړئ، غفورون، رون وګورئ، نون مې ادا کړ، اما په غفورون کې نون لیکل کېږي نه، دې ته تنوین وایي. یعنې ساکن نون دی اما په ځای 2 زورونه یا 2 زیرونه یا هم 2 پیښونه راځي. یا هم د رحیمون په کلمه کې میم 2 پیښونه لري، نون تلفظ کېږي رحیمون، اما لیکل کېږي نون نه، په ځای 2 پیښونه راځي. دا تنوین شو. ساکن نون او تنوین که چیرې په قرآن کریم کې راشي، یعنې نون راشي ساکن وي، 2 زیره پیښونه لري، او یا هم تنوین راشي، یعنې 2 زورونه، 2 زیرونه، 2 پیښونه، 4 حکمونه دلته موږ لرو. یا باید دلته اخفا وکړو، یا هم اظهار، یا هم ادغام او یا هم اقلاب. راځم هر یو بل تاسو ته بیانوم. لومړی حکم ادغام، یعنې په کوم وخت کې موږ کولی شو چې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته ادغام وکړو. لومړی راځم دې ته چې ادغام څه ته وایي. ادغام په لغت کې د یو توري یو ځای کول له بل توري سره، او په اصطلاح کې د ساکن او متحرک توري یو ځای کېدل دي په داسې شکل سره چې له 2 تورو څخه یو توری جوړ شي. لکه من ربهم کلمه وګورئ، په من ربهم کې نون ساکن دی او د هغې څخه وروسته د را توری راغلی دی. نو دلته موږ نون په را کې یو ځای کوو، مدغم کوو، له 2 تورو څخه یو توری جوړوو. یعنې داسې نه وایو چې من ربهم لکه په کوم ډول چې لیکل شوی دی، بلکې داسې وایو چې من ربهم، یعنې نون نه ادا کوو. من ربهم، من ربهم غلط دی. یعنې ادغام دې ته وایي چې موږ له 2 تورو څخه یو توری جوړوو، موږ یو ځای کوو 2 توري، له 2 تورو څخه یو توری جوړوو، نون نه ادا کوو. دلته ادغام 6 توري لري، یا، را، میم، لام، واو او نون، چې دا ټول مجموعه یرملون کلمه کې دي. او ادغام په 2 ډوله دی، یو د غنې سره ادغام دی، یو غیر له غنې څخه ادغام دی. لومړی راځم دې ته چې غنه څه ته وایي. غنه هغه آواز دی چې د پوزې له پاسنۍ برخې څخه راوځي. په ادغام کې 6 توري وو، یا، را، میم، لام، واو او نون. یعنې که چیرې له ساکن نون څخه یا له تنوین څخه وروسته دغه 6 توري راشي، موږ باید حتما څه وکړو؟ ادغام وکړو. ادغام په 2 ډوله شو،
د غونې سره ادغام او پرته له غونې ادغام. اوس راځم دې ته چې له غونې سره ادغام تاسو ته بیان کړم. غونه لرونکی ادغام څلور توري لري، یا، نون، میم او واو، چې د یمنو کلمه کې راټول شوي دي. کله چې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته دغه څلور توري راشي نو غونه لرونکی ادغام پکې کیږي. بیلګو ته تاسو وګورئ. یعنې که چیرې په قرآن کریم کې ساکن نون او یا هم تنوین راشي او وروسته له هغې څخه دغه څلور توري راشي نو موږ به دلته هم ادغام کوو او هم به له پوزې څخه اواز راوباسو، یعنې غونه به کوو. تاسو یې بیلګه وګورئ. لومړی بیلګه که چیرې یا راشي، فمن یعمل، وګورئ لیکل شوي فمن یعمل دی، اما دلته موږ نون نه ادا کوو، نون په یا کې ور یو ځای کوو، مدغام کوو یې. فمن یعمل غلطه یې، فمن یعمل له پوزې څخه هم اواز راوباسو، فمن یعمل ادا کوو. یا هم دوهمه کلمه وګورئ، وجوه یومئذ. په وجوه یومئذ کې ها دوه پیښونه لري چې تنوین دی، اما وروسته له هغې څخه د یا توری راغلی دی چې د ادغام توری دی. یعنې داسې نه وایو چې وجوه یومئذ، بلکې په ځای داسې وایو چې وجوه یومئذ، وجوه یومئذ. یعنې موږ دلته هم ادغام کوو او هم غونه کوو، له پوزې څخه اواز راوباسو. دوهم مثال وګورئ. که چیرې نون راشي له ساکن نون څخه یا هم له تنوین څخه، من نعمت، داسې نه وایو چې من نعمت، یعنې دوه نونونه ادا کوو. من نعمت غلطه، یو نون وایو، یعنې لومړی نون په دوهم نون کې یو ځای کېږي، دواړه توري یو توری کېږي. من نعمت وایو، غونه هم کوو، له پوزې څخه اواز راوباسو. پام وکړئ. من نعمت. په بل مثال کې وګورئ، عظاما ناخره، داسې نه وایو چې عظاما ناخره، بلکې تنوین له نون سره یو ځای کوو، عظاما ناخره، غونه هم کوو. دریم مثال ته وګورئ. که چیرې له ساکن نون او یا هم له تنوین څخه وروسته د میم توری راشي، لکه په میم مال کلمه کې داسې لیکل شوي دي لکه من مال، اما ادا کېږي من مال نه، میم مال ادا کېږي، غونه هم کېږي، ادغام هم کېږي، یعنې نون په میم کې ور مدغام کېږي. یا هم مرفوعة مطهره، تا دوه زیرونه لري چې تنوین دی، اما د هغې څخه وروسته د میم توری راغلی دی چې تنوین په میم کې ور مدغام کېږي. داسې نه ویل کېږي چې مرفوعة مطهره، بلکې مرفوعة مطهره یې ادا کوو. څلورمه بېلګه وګورئ. که چیرې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته د واو توری راشي، من ولد، من ولد نه وایو، لیکل شوی من ولد، یا ما ادا کوو یې من ولد. یا هم وفاکهة وابا، لیکل شوی وفاکهة وابا دی، اما ادا کوو یې وفاکهة وابا، یعنې هم ادغام کوو او هم غونه کوو. دا غونه لرونکی ادغام شو چې مثالونه مې تاسو ته بیان کړل. اوس راځم پرته له غونې ادغام تاسو ته بیانوم. پرته له غونې ادغام دوه توري لري، یعنې له لام او را یې توري دي. که چیرې له لام او را څخه وروسته ساکن نون او تنوین راشي نو ادغام هلته کوو، او دغه ادغام پرته له غونې ادغام دی، یعنې غونه دلته نه کېږي، ادغام کوو خو غونه نه کوو. بیلګې تاسو وګورئ. لومړی بیلګه وګورئ. که چیرې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته د لام توری راشي، ملینة، وګورئ ما غونه ونه کړه، یعنې له پوزې څخه مې اواز راونه ایستلو، لکه ملینة غلطه یې، ملینة، داسې مې ونه ویل چې من لینة هم غلطه، یعنې لیکل شوی من لینة دی، اما موږ نون په لام کې ور مدغام کوو، یو ځای کوو یې ورسره، ملینة یې وایو. یا هم که چیرې تنوین وي، متاعا لکم، داسې نه وایو چې متاعا لکم. دوهم مثال وګورئ. که چیرې د را توری راشي، عن ربهم، داسې نه وایو چې عن ربهم، او یا هم چې غونه پکې وکړو، عن ربهم، یعنې له پوزې څخه هېڅکله اواز ته نه راوباسو، پرته له غونې ادغام کوو. یا هم غفور رحیم، داسې نه وایو چې غفور رحیم، او یا غفور رحیم چې غونه پکې وکړو، بلکې پرته له غونې ادغام کوو، غفور رحیم. دا وا پرته له غونې ادغام دوه توري لري، لام او را. که چیرې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته دغه دوه توري راشي موږ هلته ادغام کوو، اما غونه نه پکې کوو. اوس راځم دوهم حکم تاسو ته بیانوم، اظهار. یعنې که چیرې په قرآن کریم کې ساکن نون او تنوین راشي په کومه کې اظهار کېږي. لومړی راځم دې ته چې اظهار څه ته وایي.
اظهار د بیان او څرګند په معنا دی. اظهار شپږ توري لري چې حلقي توري هم ورته وایي او عبارت دي له حمزه، دوه سترګې لرونکې ح، عین، لویه ح، غاین او خا. یعنی په کوم وخت کې موږ باید اظهار وکړو؟ اظهار خپله د بیانولو او څرګندولو په معنا ده. یعنی په کوم وخت کې موږ کولی شو چې نون بیان کړو یا تنوین بیان کړو، څرګند یې کړو چې ټول پوه شي چې موږ نون ادا کړ یا موږ تنوین ادا کړ. په هغه وخت کې موږ کولی شو چې اظهار وکړو چې کله حلقي توري، یعنی هغه توري چې په ستوني کې ادا کېږي له ساکنون او تنوین څخه وروسته راشي. بېلګې تاسو وګورئ. لومړۍ بېلګه که چېرې حمزه راشي، ین او نه، دلته تاسو پام وکړئ له حمزه څخه له ساکنون څخه وروسته حمزه راغلي چې په ستوني کې ادا کېږي، نو موږ دلته نون ادا کوو. داسې نه وایو چې ین او نه، ین او نه، نون مو ادا کړ، اظهار مو کړ، بیان مو کړ. ین او نه. یا هم ان اعبد، وګورئ نون ساکن دی اما نون مو ادا کړ، ان اعبد. یا هم کل آمن، لام دوه پیښونه لري چې تنوین دی. کلون، کلون نون ادا شو، کلون تنوین شو. داسې نه وایي چې کلون چې اخفا پکې وکړو. کلون آمنه، اظهار مو پکې وکړو. دوهم مثال وګورئ که چېرې ها راشي، ها هم حلقي توری دی. الانهار له ساکنون څخه وروسته د ها توری راغلی دی. تاسو وینئ چې دلته هم اظهار کېږي، یعنی نون مو بیان کړ، څرګند مو کړ. الانهار نه وایو، الانهار وایو. یا هم افمن هو قائم، افمن هو قائم غلط راځي، افمن وایو. یا هم که چېرې تنوین وي قوم هاد، داسې نه وایو چې قوم هاد، بلکې اظهار کوو قوم هاد. درېیمې بېلګې ته وګورئ که چېرې عین راشي، انعمت له نون څخه وروسته عین راغلی دی چې موږ نون بیان کړ، اظهار مو کړ. انعمت نه وایو، انعمت وایو. یا هم تنوین که چېرې راشي شیء علیم، شیء علیم نه وایو، شیء علیم وایو. څلورمې بېلګې ته وګورئ که چېرې د ح توری راشي د ساکنون یا تنوین څخه وروسته ینحتونه، ینحتونه وایو، ینحتونه نه وایو. یا هم حکیم حمید، میم دوه زیرونه لري چې د هغې څخه وروسته د ح توری راغلی دی. حکیم حمید اظهار کوو. یا هم پنځمې بېلګې ته تاسو وګورئ د غاین په کلمه کې د غاین توری که چېرې له ساکن نون څخه وروسته یا هم له تنوین څخه وروسته د غاین توری راشي، فسینغضونه، فسین غلط راځي. یا هم من غل، من غل غلط راځي. شپږمې بېلګې ته وګورئ د خا توری، یعنې له ساکنون او تنوین څخه وروسته که د خا توری راشي، من خیر، من خیر غلط راځي. علی من خبیر، یعنې میم دلته دوه زیرونه لري چې د هغې څخه وروسته د خا توری یعنې حلقي توری راغلی دی چې دلته هم موږ اظهار کوو. یعنې په هغه وخت کې موږ په قرآن کریم کې اظهار کوو کله چې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته د حلقي تورو څخه یو توری راشي، یعنې هغه توري چې په ستوني کې ادا کېږي. حتی موږ باید حتما نون څرګند کړو یا تنوین څرګند کړو، بیان یې کړو، واضح یې کړو، یعنې اخفا پکې ونه کړو، ادغام اقلاب پکې ونه کړو. دا وه د نن ورځې درس چې د ساکنون او تنوین په باره کې و. تر بله درسه پورې مو په الله تعالی سپارم چې چارې ولرئ.